السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. ډېر یو ښه خبر راغلی دی چې یاره پب جي چې کوم عذاب و هغه بند شوی دی، بلکې په پاکستان کې. نو ډېر یو غټ د غیرت کار شوی دی او ډېر سپیشل کار شوی دی، ښه کار شوی دی. زه پرې پخپله ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې پب جي چې کوم عذاب او د خلک دا لوی واړه چې کوم په یو عذاب کې مبتلا شوي، نو الله تعالی ډېر رحم وکړو چې یاره د دغه عذاب نه هغو بچ شو او د عذاب یې د خلکو نه اوچت کو، بلکې په پاکستان کې بار ملکونه پرېږده. خو په پاکستان کې ډېر ښه کار شو. دا چې زما څه خیال دی په دې کې ډېر لاس په د حکومت وي، ځکه چې د هغه په ترو باندې دا بند شو په پاکستان کې. اوس دا پته هم نه لګي چې یاره کیدای شي بیا پرې دا خلک زور راولي او بیا دا کولی شي. نو الله دې دغه ورځ رانولي چې یاره دا دې دوباره بیا کولی شي. خو دا مې واورېدو چې یاره په لاهور کې 2 کسان د دې د لاسه هارټ اټیک شو. نو هغو د خدای ښه تباه او برباد کړي چې د دې د لاسه یو سړی هارټ اټیک کېږي، نو زه یم چې خدای دې دوزخي کړه. په منګور سوات کې مو یو هلک چې دی د دې د لاسه هارټ اټیک شو، داسې مې واورېدو. اوس لا کنفرم خبره نه ده چې یاره رښتیا هارټ اټیک شوی دی او که نه دی. نو چې د یو ګیم د لاسه ته هارټ اټیک کېږي، نو چې لکه په خپل مور پلار باندې یو سړی دونه نه خفه کېږي. په دې پب جي دومره په عذاب کې دا خلک مبتلا کړی او د پب جي د لاسه یو سړی مري که نه، نو دا هم خدای تباه کړلی او په ده باندې د خدای تعالی عذاب به ورته موږ وایو چې یاره پرې مسلط دی. نو د پب جي ډېر ملګري به اوس په دې کمنټسو کې بیا کنځل کوي چې یاره زمونږ تباه شو. لکه نو ته په څه تباه شوې؟ ته خو سړی له تباه کېږي چې خلک وایي د بادامو ټرکونه چې ته ډوب شي، غرق شي، یا چې د یو سیلاب په چا راشي هغه خلک تباه کېږي. نو چې پب جي بند شو، ستا ټایم بچت شو، ستا د نیټ ایم بي بچت شو، تا ته د هغې روپۍ تا د بچت شوې، ستا د سترګو نظر بچت شو. ښه ستا نور چې کوم مصروفیات و هغې کې به ته مصروفه شي، مطلب لکه او د دې د کور کارونو ته به لږ وزګار شي. خپل سبق که چېرته وی د قرآن سبق خو جو الحمدلله موږ نه وایو که نه، نه رالي څوک، زه وایم ټولو ته پته ده. او دومره دا گیم به خلکو کوو چې د هغې نه هر څه هېر کړي، د ډوډۍ ټیم به نه و، د چای به نه و، مونځ به نه و، بل څه به نه و، واکینګ به نه و، ورزش به نه و، دغه یو گیم به و. وله وینه راکړه ډراپ کړه، دا قصې مسلې چې کومې وې الله تعالی ډېر زیات غټ رحم وکړو چې یاره دا بند شو. نو زه پرې په خپل ځای نه ډېر زیات خوشحاله یم چې یاره د دې نوی کل چې کوم و دا بلکل د دوی د تباهۍ سبب و. په ډېرو 2-3 ویډیوګانو کې مخکې ما ویلي چې یاره دا تاسو چې څومره دا گیم کوئ، دومره هغه د انګریز د کافر بچي ته چې دی دا ډالر هغه ته ځي، ډالر په ډالرو کې ورته ځي. نو سوچ کوئ چې دې څومره بزنس کړی دی، نو د هغه چې نوسي کړوسي نه، بلکې چې زه به ووایم چې یاره 300 کاله بعد د هغه کوم نسل را روان دی، هغه به هغه هم ختم نه کړي. دومره بزنس دی پب جي گیم چې دی دغې د کافر بچي له کړلی، چا چې دا سافټویر دخ کړلی، لکه دا گیم چې چا دخ کړلی، نو هغه خو به لږ په ټپو شوی. مطلب دا چې لږ به ناسي. نو صرف د پاکستان په حواله سره خو د ویډیو مقصد صرف دا و چې یاره دا یو فتنه او یو عذاب و او الله تعالی د عذاب چې دی اوچت کړی دی. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. حکومت ته زموږ په دې خبره باندې سلام دی.